السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنۍ چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقانی خوست کې د حسن قرائت په جوړ شوي محفل کې ګډون وکړ. یاد محفل چې لسګونو تنو پکې د دستار فضیلت په سر کړ، پکې پر ګڼ شمېر افغان حافظانو او قاریانو سربیره د مصر، پاکستان او ایران یو شمېر قاریانو او حافظانو هم برخه اخیستې وه. د خلیفه صاحب په وینا هیواد کې د تیرو 12 لسیزو اشغال له امله د بې اتفاقي او بې باورۍ تخم کرل شوی چې په باور یې دا ډول دیني ناستې او مجلسونه کولی شي اسلامي اخوت اعاده کړي. د خوست امنیه قمندانۍ نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د دغه ولایت په ګمرک ریاست کې د یو پلټونکي عملیات په پایله کې ډیره کچه کیمیاوي توکي چې په نشه یي توکو کې کارول کیږي نیولي دي. په یادو توکو کې 8800 لیټر او 200 کیلوګرام اسیتون، تولین او کلورایډ په نوم بیلابیل کیمیاوي توکي شامل دي. تیره یوه میاشت کې د سرحدي پولیسو لوی ریاست 3842 منصوبین له مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. د یاد ریاست د پولیسو د ښوونې او روزنې مدیر سمونوال مولوي نبي احمد حمیدي وایي د سرحدي پولیسو د هوایي او ځمکنیو بندرونو 3842 منصوبین د سواد زده کړو، عقیدتي، کمپیوټر، روغتیا پالۍ، کشف او جرمونو او د جمع نظام څانګو زده کړې ترلاسه کړي او 2119 تنه نور منصوبین په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي. بامیان کې د والي په منځګړیتوب د دوو کورنیو ترمنځ 8 کلنه دښمني پای ته ورسېده. د بامیان والي مولوي عبدالله سرحدي دیني علماو، قومي مخورو او سپینګیرو په هڅو یاد ولایت ته څیرمه د خواجه روشنایي درې فولادي کلي اوسیدونکو ترمنځ 8 کلنه دښمني پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت نشه یي توکو سره د مبارزې معینت له لوري 200 کورنیو ته 15500 افغانیو په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. یاد شمېر کسان څه موده وړاندې د علي قدر امیر المؤمنین د حکم پر بنسټ له کابل ښار څخه راټول شوي وو چې د افغاني سرې میاشتې له ارزونې وروسته اړمن پیژندل شوي وو. د کورنیو چارو وزارت نشه یي توکو سره د مبارزې معین الحاج لوی پاسوال ملا عبدالحق همکار په افغانستان کې د ترکیې جمهوري دولت سفارت د کورنیو چارو سلاکار ښاغلي ظفر کیشي او مل پلاوي سره ولیدل. دواړو لوریو نشه یي توکو سره په ګډې مبارزې بزګرانو ته د بدیل کښت برابرولو، روږدو راټولولو او درملنې او د روغتیا پالو د وړتیا لوړولو په اړه خبرې اترې وکړې. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.